السلام علیکم دوستانو په یار کلیک چینل کې د هر کله وایم څنګه چې تاسو ته موږ د هر نوې ډرامي ریویو او د هر نیو فلم ریویو راوړو په هغه تاسو خبرې کوو. نن ډراما د پښتو الزام چې دغه ډراما په یوټیوب باندې ریلیز شوې ده چې په دغه کې جهانگیر خان یو مین کردار لوبولی دی. دوستانو دغه ډراما څه باره کې ده او سټوري څنګه ده ټول معلومات او ټوله ریویو دلته درکوم. دغه ډراما په کورنیو جنگ جګړو جوړه شوې ده چې په هغه کې رقیه سجاد چې دا د سجاد تورو ښځه ده هغې پکې د یو داسې ښځې کردار ادا کړی دی چې هغه په کور کې جنگ جګړې غواړي او په کور کې د خاوند په خویندو باندې هغه الزامونه لګوي چې دا یاران ساتي او نورو خلکو سره دغه په موبایلو خبرې کوي چې په دې باندې هغه د خپل کور هغه ټول حالات ګډ وډ کړي او دغه خویندې ورونه د خاوند نه جدا کوي. خو په اخره کې بیا د دغه ښځې ډیر بد انجام شي چې په دې کې د دغه ښځې د خاوند کردار جهانگیر خان ادا کړی دی. په دغه کې خاجي ارشاد دی، شینا عیاش دی او یوه نوې اکټره چې ښایسته نوم دی او ورسره نادیا خان ده. دوستانو دا ډراما د شینا ټي وي نه ریلیز شوله او په 1 جنوري 2025 سحر ریلیز شوې ده او تر اوسه پورې تقریبا 9000 ویوز اخیستي دي. دغه ډراما یو سبق آموز ډراما ده چې ډیر زیات یو ښه میسج ده پکې. دغه ډراما تاسو هم وګورئ او خوندونه ترې واخلئ. نو داسې فلمي معلومات او ریویوز لپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.